بعضی خلک را پاسي او هغه د حدیث منکر ځان ته د حدیث منکر نه وي خو هغه امام بخاری باندې جرح شروع کی په هغه باندې اعتراض شروع کی ولې دا بخاری د اسمان نه نازل شوی دی ولې دا بخاری دا امام بخاری د اسمان نه راغلی او دا نبی دا معصوم په دې بخاری کې حدیث ضعیف شته نعوذ بالله دا قسمه انداز چې دا دین کندم کی د دین دا بنیادونه کندم کی او دې ته نقصان ورسي دا اخیرانی خلق برا لګي په چا پسې به خبرې کوي پاولنو خلقو باندې ملعنت وي او یو بل خبره رونو هغه ډیره زیات عامه ده په دې نن دور کې چې بعضی خلک سړی به یو شپږ لست کې به ویلې نه او هغه به راپاسي او هغه به زخه د دیندارۍ دعوه به کوي د ښې عقیدې دعوه به کوي خو هغه به راپاسي ابو امام ابو حنیفه په څه باندې پوهېدو امام شافعي په څه شي باندې پوهېدو امام مالک د څه نه څه خبرو دا قسمه خبرې رونو دا ټول د حدیث نه لاندې ګوره په دې کې راځي دا زمونږ امامان دي دا مشران دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ امام دی زمونږ مشر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه سنت مونږ ته مخې ته پراته دي خو داغه نه بعد امام بخاری امام مسلم امام ترمذی دا محدثین ټول زمونږ امامان دي امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک امام شافعی رحمه الله امام احمد ابن حنبل رحمه الله او دا سلور نه دي دا بشمار د دین امامان دا د مسلمانانو امامان دي په دې کې یو امام غره د يهوديانو نو دا خبر یاد وساته یو امام د عیسایانو نو عوامو چې تاسو کې عام رواج دی په خلکو کې لکه زمونږ امام پلانې زمونږ امام دی الکه دا بل دا زمونږ امام نه دا خو کوي دا زمونږ امام نه دی دا رونو د عیسایانو امام دی دا د يهوديانو امام دی نرونو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین موږ تاسو ته راخودلې ده دغه مشرانو او په خپل وخت کې خپل خواري کړي او مهنت کړي لري امام با د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه ته نه رسي خو امام او دا مشر او د فقيه او د عالم په اسلام کې دا خپل قدر دی دا خپل احترام دی هغه په سپکه باندې نه یادې هغه په عزت باندې نه یادې دا سي خلک چې هغه دا خلکو سپکه یادې داغو کندمتیا کوي هغه خلکو له الله رب العالمین چرتم دین نور کوي په دې مدرسو کې ډیر تاسو وګرځئ د بازو مدارس ته لاړ شئ غلی په دې دوره حدیث کې کینې د سبق ته غلی بالکل ځان نانګاره کوي التب حدیث وی سړی ډیر درد ورشي ضرورت درد ورسي حدیث به وی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بخاری حدیث براشي د مسلم حدیث به د ترمذی حدیث به او حدیث به وی یا به پخپل وی یا به شاګرد باندې وی دا زمونږ د مذهب حدیث نه دا پرې د مخ کې ځای سړی دې زړه لا داسې جلا ورشي او درد ورشي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې کوي کوي مشکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې چې دا زمونږ د مذهب نه دی هم دا ټول د پیتنې خبرې دا د نقصان خبرې دا د خیر خبرې نه دي دا د شر خبرې دي خو زما درخواست به خپل مرګرو ته دی چې موږ تاسو هغه خلکو په ډانګي روانلو په ډانګو راغستلو باندې کار نه کیږي موږ تاسو هغه خلکو په احترام باندې خبره د علمی انداز باندې خبره موږ تاسو خپل دا کار جاری وساتو په خپل انداز باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مخې ته کیدو او کوم ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه کړی دا الته غوسه کوم ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نرم انداز باندې خبره کړی دا الته ما په نرم انداز باندې خدا د نرمۍ انداز غوړې موږ تاسو پرې خو درې زما درخواست بدای چې کم خلک په دې منبر باندې ودرېږي او دې باندې خطبه ورکړي او د دې باندې خطاب کوي خپل قوم ته په دې منبر یا په دې مسند باندې کینی او په دې غډۍ باندې او خپل شاګردانو ته طالب علمانو ته درس ورکړي نو د نرمۍ درس موږ ډیر ورکو تاسو ته معارضو خبره باندې مګړي نه یادو چې کوم ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم سختی کړي را الته سختی کو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمومي په ژوندۍ کې نرمي کړي را د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث چې موږ تاسو راوالو زما په علم کې د حدیث نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم براه راست په چا باندې تنقید کړي نو می غسته غوته خودي تاسو دا حدیث مطالعه کړی دا کویم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابهونه بس خدای وشو غلطي به وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم فما بال اقوام سشویر دي خلکو لاره چې داسې قسمه کار کوي او داسې قسمه خبره کوي براه راست په چا غوته نه خوده ځکه دا براه راست تنقید چې دی درچا چې نو مخلي دا ګور دي کې خیر نه وي دي کې شر ډیر دی او د خیر پهلو پکې نشته زه د خپل ناقص او کمزور علم مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سنت مطابق تاسو ته خبره کوم کوم از دکړه چې ما کړی را چې برای راست په چا تنقید برای راست ها علمی تنقید وکې علمی اختلاف رائے داغه په خپل ځای باندې داغه قدر دی داغه خپل مقام دی خو بالکل په یو سړی پسې را پسې کېدل او پاغه پسې ډانګی راغستل او پاغه بالکل داغه
داخه شرمول او عزت کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده، دا صحابه کرامو طریقه نه ده. موږ تاسو به دین علم برداریو، دین چې موږ تاسو خلکو ته ورکو په داسې انداز باندې چې سپکه به داسې انداز باندې نه بیانو. دا قرآن کریم چې وایي چې تاسو لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، چې تاسو د هغو خدایانو ته د هغه الهو ته تاسو کنځلې کوئ نو هغه به الله رب العالمین ته کنځلې شروع کی. دا تاسو د هغه الها هغه په کنځلو باندې مې یادوي، داسې د هغه په الهو باندې تنقید کول، هغه غورځول، هغه کندم کول چې دا اسم نشي کوله، دا په خپل ځای باندې دا خبره ده. خو هغه الها هغه ته کنځلې کول، هغه په داسې انداز یادول چې هغه واپس راولګي او زمونږ الله ته کنځلې وکي، زمونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګډې وډې وي. نو دا کار به نه کوو ان شاء الله. موږ تاسو به قرآن کریم چې مخې ته کیرو د فرعون په باره کې موسی علیه السلام ته الله رب العالمین وی چې اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون لورشه دا سرکش ری باغی بغاوت کړی، خو چې ورځي هارون علیه السلام او موسی علیه السلام ته بل ځای کې وی چې فقولا له قولا لینا، تاسو چې ورځي په کوم انداز خبره وکړي، په نرم انداز ورته خبره وکړي. داسې د نرم انداز کېدای شي چې د نصیحت واخلي، کېدای شي د الله رب العالمین نه ویریږي، خو تاسو به خبره په جټ انداز باندې، داسې په وچ انداز باندې. بعضې خلک وایي یاره زما د انداز داسې دی که څوک پې خفګېږي او که څوک خوشحالېږي، که چا زړه چوي نو ورې چوي، خو زه دا وچه خبره کوم، نرونو وچه خبره به نه کوم. موږ او تاسو به نرمه خبره، د مینې ډکه خبره، د محبت خبره، د ځان د خلکو ځان دپاره د راړولو نه، خلک د الله دین ته د راړولو دپاره په دې انداز باندې به کوو. دا 15 واړه چې کومې فتنې ذکر شوې، رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په آخره کې فرمایي چې دا 15 فتنې کله ظاهرې شوې، دا کله ښکاره شوې، نو فلیرتقبوا عند ذلک، په دغه وخت کې تاسو به انتظار کوئ. د څه انتظار به کوو؟ ریحا حمران، په تاسو به ګرمې هواګانې راځي، سرې هواګانې، طوفانونه به راځي، لاوی به د باندې راځي، د الله تعالی قسمه قسم عذابونه راځي، وزلزلتن او زلزلې به د باندې راځي. په دغه 15 فتنو د ښکارا کېدو نه بعد به تاسو انتظار کوئ د ګرمو هواګانو د عذابونو، بیا د زلزلې وخسفن، او چې ژوندی سړی په دې ځمکه ښکته راکاږي. تاسو د بالاکوټ دا زلزله لیدلې وه، د کشمیر زلزله چې څوک هلته تللي او لیدلي، نو هغه کورونه یې باقاعده اوټلي وي، 4-5 چته اوټلي. هغه چې مخکې چا لیدلي وي یقین راته، رستو یقین نه راته، موږ د خپلو ګناهګارو سترګو لیدلي وو چې هغه 5 چته اوټلي وه بلډینګونه په دې ځمکه الله ښکته راښکولي وو. دا ډو چاته محسوسېده نه چې دلته بلډینګ و که دلته سو. نو الله رب العالمین وی ومسخن، او شکلونه ورانېدل، شکلونه بدلېدل، وقذفن، د کاڼو بارانونه، وآیات تتابع کنظام بال، وی داسې مسلسل به دا فتنې راځي چې دا فتنې 15 کارونه کله روان شي، دا په معاشره کې خواره شي. نو د الله د طرف نه به دا عذابونه داسې را روان شي کنظام بال قطع سلکه فتتابع، لکه د تسپو دا مزې چې سړی وشلی او څنګه داسې ونیسي او پرېږدي لاندې، او دا دانې په منډه باندې د ځمکې ته رواني، دغه شان به دا عذابونه د الله تعالی راځي. الله دې موږ او تاسو ور دې نه په امان کړي. کمې غلطۍ او کمزورۍ چې زموږ او تاسو پرې ژوند کې موجودي، چې هغه موږ او تاسو د الله رب العالمین نه دعاګانې وغواړو، او هغه کمزورۍ او غلطۍ هغه اشارات هغې ته وشو، په خپل ځان سوچ وکړو، په ځان باندې فکر وکړو، دا د خپل ځان نه وباسو. صحیح ده ان شاء الله الله په توفیق باندې. خو ما او تا به عزم کوو، اراده به کوو دې ته چې الله رب العالمین زما استانه دا کمزورۍ او غلطۍ وباسي. چېرته دغه کمزورو او غلطو د دې فتنه ما او تا د دې حصه نه شو، د دې شکار نه شو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر